د پاکستان د حکومت یو ځل بیا افغان کډوالو ته پام شو او یقینا چې پام کېده به ورته ځکه چې کومې لوبې روانې دي دلته په پاکستان کې یا د افغانستان او پاکستان په پوله باندې یا د هندوستان او پاکستان په پوله باندې او په هغې کې چې افغان کډوالو کوم شرمناک کردار پاتې شوی دی نو ظاهره خبره ده چې دا خبره خو پاکستان نه پرېږدي که د ځینو خلکو دا خیال و چې هندوستان به خپل فوجونه متحرک کړي او په مشرقي سرحد باندې به لوبه جوړه کړي او پاکستان به د خپلو مغربي سرحداتو نه غافل شي نو دغه خبره غلطه او خطا یو خو د افغان کډوالو ویستلم جاری دي او د بلوچستان په پوله باندې او د خیبر پښتونخوا په پوله باندې ترهګرو پر ضد ښه زبردست عملیات هم روان دي او ورسره اوس چې څونه افغان تاجران په خیبر پښتونخوا کې په پیښور کې یا په غیر چاپیره څونه ښارونو کې چې د خیبر پښتونخوا ډیره دي نو نن د اف آی راپورټ په هغه خلراغه چې د هغې جیو میپینګ مکمل شو او د جولای د لومړۍ نیټې نه بعد هغوی پر ضد باندې چې کوم کریک ډاون شروع کیږي د هغوی دپاره ټول انتظامات مکمل شو دا هغه تاجران دي چې دلته په پاکستان کې د کروڑونو اربونو روپو کاروبارونه لري د کې ډېر داسې دي چې هغوی په غیر قانوني توګه باندې دستاویزات جوړ کړي دي شناختي کارډونه جوړ کړي دي بیا د هغې نه علاوه ځان له ډیت او برګ سرټیفیکیټونه جوړ کړي دي په دې لړ کې تقریبا 140 پاکستاني چارواکي هم ګرفتار شوي دي چې هغه د مختلفو ادارو سره تعلق لري او بلا د ویلج کونسل او د یونین کونسل او سیکریټریان هم ګرفتار شوي دي د نادره کسان هم ګرفتار شوي دي نور کسان هم ګرفتار شوي دي جیو میپینګ بیخي مکمل شو لکه جیو میپینګ دې ته وایي چې لکه ادارو ته را پته ولګېږي چې کوم افغان کډوال تاجر دی په کوم ځای کې کاروبار دی په کوم ځای کې اوسي په کوم ځای کې روزګار دی څونه روزګار دی چا سره شریک دی چا سره نه دی شریک د چا په نوم باندې کاروبار کوي د چا په نوم باندې ټرانزیکشن کوي دا ټول پته چې کومه ده هغه ادارو ولګوله او د جولای د لومړۍ نیټې نه د 2025 میلادي کال چې کوم کریک ډاون شروع کیږي د هغې لپاره ټول لوازمات برابر شو لہذا دغه کسان چې وایي چې افغانستان به هغه ځای کې متحرک شي او د پاکستان د ځواکونو د پاکستان د ادارو به زموږ نه پام وړي نو د هغوی دا اندازه غلط او خطا